که نه مني موږ ته پته دا جمهوري په طریقې سره موږ راوستی دی که دی نه مني دا هغه بیا پی ټي ایم هم نه مني یا بیا منظور هم نه مني. نومبر په 2مه نیټه د پی ټي ایم هالند حضوري غونډه وشوه. دا غونډه چې په هالند کې د غورځنګ تنظیمي چارو ته د کتنې او د غړو د نظرونو او جوړیدونکو وړاندیزونو د اوریدلو په موخه راغوښتل شوې وه. د پی ټي ایم هالند مشر امین پښتون، د حقوقي چارو مسولې میرمن ژلی ولی، د رسنیو مسولې میرمن سایره نورزی، د اجرایه کمیټې غړو ښاغلي ډاکټر نورعزیز، د سنباد برګامۍ، د پښتونخوا د سیاسي او بشري چارو فعال ښاغلی زرعلي خان افریدي، انجینر میرویس اپی، د ډیسپلین کمیټې غړي ښاغلي سمیع خان او د مرکزي کمیټې غړي ښاغلي عبدالله احسان کاکړ ګډون کړی و. د غونډې ګډونوالو د پی ټي ایم د آیین په پلي کولو ټینګار وکړو او مشرتابه کمیټې ته یې مشورې ورکړې چې پی ټي ایم هالند پرمختیایي چارو ته د آیین په چوکاټ کې یوه داسې لایحه جوړه کړي چې په تنظیمي چارو کې نوره هم د غورځنګ د اساسنامې د اصولو او مکلفیتونو سره سم پرمختګ رامنځته شي. د لایحې ټکي د غونډې د ګډونوالو لخوا مشخص شوې. بله مهمه موضوع چې ډیر ټینګار پرې وشو هغه د پی ټي ایم مالی برخه د برخې پیاوړي کول دي. د پی ټي ایم هالند اجرایه کمیټې غړي ښاغلي ډاکټر نورعزیز د غورځنګ د اصولو پر پلي کولو ټینګار وکړو. نوموړي وویل موږ به هم خپل اصول مراعاتوو او د اصولو مراعات کوونکو ترڅنګ به هم دریږو. نوموړي مالی اړخ هم مهم وباله او ټینګار یې وکړو چې په حضوري او آنلاین پروګرامونو کې به د غورځنګ د مالی برخې پراختیا ته هم پاملرنه کوو. انجینر میرویس اپی وویل پی ټي ایم زموږ د ملي او بشري ارزښتونو دفاع ته راوچت شوی دی، هر ډول همکاري به یې کوو. ښاغلي انجینر نور قاسم د خپلو سپارښتنې چې په لیکلي ډول یې وړاندې کړي وو په یوه برخه کې پر دې ټینګار کړی وو چې د هالند ډیر غښتلی پی ټي ایم دی او دغه غښتلتیا باید وساتل شي. د اجرایه کمیټې غړي ښاغلي سنباد برګامي وویل پی ټي ایم خپله یوه اساسنامه لري. څوک چې په هالند کې ځان د پی ټي ایم خواخوږی ګڼي نو هغه طبعا د غورځنګ د اصولو پابندي هم کوي. د غونډې په باب د غورځنګ مشر ښاغلي منظور پښتین ته هم مهاله احوال ورکوه کیدو او د مشر سره په راتلونکي ځانګړي تنظیمي میټینګ کې به مهم ټکي شریک شي. ښاغلي زرعلي خان افریدي په تنظیمونو کې د اصولو او ډیسپلینو مراعاتول او پریکړو ته یې د ټولو درناوی ضرور وباله. نوموړي وویل هغه که د هر ځای وي خو ستاسو مشر شو امیر هم شو هغه به منې. دا سړی چې دی دغه سایره مشره وه دی ویل چې زه نشم کولی ټیک ده هغې پسې دا هغه راغونډ پښتون راغو دی د هالند د پی ټي ایم د پښتنو نماینده دی. ده ته موږ احترام هم ورکوو او د ده خبرې به موږ منو او که ده نه چا خیر د اختلاف ورسره وي یو خبره باندې چې دا کار د غلط دی نو باید دا خپله کمیټي کینی او دا خبره وکړي هغه به بهر نه راوباسي. دا به مهرباني کوئ چې هغه بهر ته خلکو ته دا شي نه مه راوباسئ. دننه خپلې خبرې حل کوئ د خلکو در باندې اعتبار دی نو دا شي به داسې مخکې خپل پاور هم استعمالوه او صفا خبرې کوئ. څلورم ډېر مهم دی. ګورئ څلورم کوم غړي چې په دریو اجلاسونو کې بې له څه معقول عذر غیر حاضر سي غړیتوب یې ختمیږي. دغه خبر باندې زه پی ټي ایم آیین اصول د اساسنامه درېیمه فقره او څلورمه ماده کوم غړي چې په دریو اجلاسونو کې بې له څه معقول عذر څخه غیر حاضر سي غړیتوب یې ختمیږي. چې یو سړی نه ځي د آیین باندې نه ځي چې دې کمیټۍ کې که څوک لیکل نه کړي که دغه نه دا هم ته وباسي ټیک خبره یې کړې وه او دا نه چې زه تا صدر نه کړم زه د کوارډینیټر نه کړم دا زه اهل وم او بس تش وي نو بس زه به تا نه په بله لار ځم. دا هلته مرکز کې پی ټي ایم له بیا کار پیدا کوئ او دلته لاندې بیا خلک چې دي هغوی بیا یو تکلیف کې وي.
او چې کوم ځای ته ژوند ممبران دي لکه په هالند کې دي ټول هالند خلک به د دې امین پښتون خبره مني که نه مني موږ ته پته دا جمهوري په طریقې سره موږ راوستی دی که دی نه مني دا هغه بیا پی ټي ایم هم نه مني او دې ته مه ګورئ چې دا پلانکې ډېر ښه دی خو د تنظیم دپاره د هغه لپاره خفه یو خو چې د تنظیم اصول څوک نه مني نو تا ته پته چې نقصان رسوي باید بیا ورته وویلی شي چې بس انف از انف دغه دي چې دا هغه څوک چې د تګلارې او مرام سره اتفاق لري تګلار او مرام د غړو دپاره څه وایي همدا درېیمه ماده د دوهمه برخه د غړي حقوق او کار هر غړی د تحریک د کونسل تحصیل ضلعې صوبې او مرکزي عهدې دپاره کاندید کېدلی شي کونسل تحصیل ضلع دغه هیوادونه د ضلعې حیثیت لري یعنې هالند یوه ضلع ده در هالند کې که یونټونه بیا جوړ شي هغه بیا تحصیل او کونسل ودرول شي دوهم هر غړي چې د کوم فورم برخه وي د کومې کمیټې د کومې څانګې برخه وي په هغه فورم کې د رایې حق لري او په هغه فورم کې د غورځنګ په هکله نیوکې تنقید وړاندیزونه او سپارښتنې کولی شي څوک که د کومې دغې برخه دی سمیع خان د ډسپلین د اروپا برخه دی دی په خپله برخه کې ځکه دی هر څه ویني دی که بیا راځي د حقوقي چارو په دننه په یو شي باندې هغه کې دا عین دا خبره کوي چې په دې باندې فکر پکار دی که نه ځکه نو داسې راسه درېیمه برخه ده د پیچم هر غړی مکلف دی چې د غورځنګ مرام تګلارې پریکړې نظریات کړنې تشهیر ژغورنه او ملګرتیا یې وکړي او د حلزارو برخه جوړه شي ډېره مهمه ده زه ولې بیا وایم ګورئ د پیچم هر غړی مکلف دی چې د غورځنګ مرام تګلارې پریکړې نظریاتو کړنو تشهیر ژغورنه او ملګرتیا وکړي او د حلزارو برخه یې جوړه شي څلورم هر غړی حق لري چې د خپل موقف یا رایې په حق کې دلیلونه وړاندې کړي تر څو نور ملګري قانع او د ځان د رایې ملګري کړي خو کله چې په جمهوري او قانوني لاره فیصله وشي بیا نشي کولی د هغې پرېکړې مخالفت وکړي او یا یې پر ضد منفي تبلیغات وکړي او یا یې په دې اړه رسنیو ته مخالف نظر ورکړي دا عین وایي دا اساسنامه د پی ټي ایم وایي صحیح ده پنځم پی ټي ایم د ټولو پښتنو او مظلوم ولس د استازیتوب غورځنګ دی د پښتونخوا د ټولو ګوندونو یا پارټیو رکن دلته غړي جوړېدا چې دغه برخه ډېره د پښتونخوا دپاره ده دا د اروپا دپاره نه ده چې د بلې پارټي څوک